خولي د مازدیګر په خوا ایښې وه داسې ما سمه کړه دی وایي دا راکړه پکښې ښوول کېږي ښه غږ وکړئ. دا حسن صاحب دی زموږ ملګري موږ دلته راوستلي یو د دې په دري کورونه دلته دي د ده ورونه دي خو متاسفانه دی دوستانو سلامونه. په دې هیله اختر مبارک په تر دې مهاله په خیر. د اختر درېیمه ده او کندهار دی. نو نن تاسو ته اختریز ولاګ بیا لرو د اختر د درېیمې په مناسبت باندې. نن چیرې پلان لرو حسن صاحب؟ زه د خیره یو المل صاحب هلمند ته ځو حیدرآباد ته زموږ کلی دی د خیره خالد ورځو د مشر ورور مبارکۍ ته به ورسو هغه سره به مو ووینم بیا به داسې نور ښایسته ښایسته ځایونو ته به ولاړ شو. بلکل. نو دوستانو د حسن صاحب څه مو واورېده چې هلمند ته ځو او په هلمند کې بیا د حیدرآباد په نامه ښایسته کلی دی. نو تاسې راسره پاتې شئ تر څو دغه کلیوالي اختر هم راسره ووینئ، شنې ښایسته منطقې او د کندهار او هلمند دغه لویه لاره هم راسره ووینئ. تر پایه ملتیا راسره وکړئ. نو دغه دې ملګري هم راورسېدله. نو ښاغلي همت صاحب دی، زاید صاحب دی، همدارنګه بارک صاحب دی. د مخکې سره پیدا کړه ما او حسن صاحب هم ورسره سپاره شو. نو د هغې سفر مو را آغاز کړئ. ډېر یو خوندور ولاګ به انشاءالله دوستانو. حسن صاحب نو دغه دی، بارک صاحب دی. نو تاسې ملتیا وکړئ دوستانو. دغه دی سفر پیل دی، پر لاره باندې یو. نو کوشش کوو چې دغه ولاګ ډېر ژر درته خلاص کړو او هغه مهم شاټونه مهم ځایونه درته راولو. پر کوم ځای باندې تر دا مهاله هیوادمل صاحب اوس خو راوګرځېدلو د سنګین پر دورایي باندې سیده په طرف یې حیدرآباد نو د کجکي سره نږدې یو سیمه ده او زموږ ستاسې د ملګري شاید تا مخکې ویلي هیوادمل صاحب د حسن صاحب دی دوستان ورېږي د خیر سره ځو هلته او نور به بیا په ولاګ کې خپله دوستان وویني چېرته چې شته. زاید صاحب ته څه احساس کوې تر دې مهاله؟ احساسات نشته وروره، احساسات ټول د منځه تللي دي. دغه دغه مخکې یو خبره وکړله موږ د سنګین پر سړک باندې موږ د سنګین پر سړک باندې د سنګین ولسوالۍ خواته روان یو چې په لاره کې حیدرآباد نومې سیمه ده، یو کلی دی. همدغه کلي ته ورځو چې دوی وایي ډېر ښه ځای دی، نور به مخکې ووینو چې څه کېږي. د خیر څلورو یو شی دلته معلومیږي د دې منطقې په اوبه ښه دي، شینګیا ډېره ده ځکه د پسرلي شپې دي، خوند هم لري، ډېر ښه خوند لري. بلکل ښه شینګیا ځان ته یو طبیعي ښکلا جوړه کړې ده، ډېر ښه خوند لري. شاوخوا ګوري او د دې تر څنګ یو څه عوام یخوالي ته راغله، موږ دغه درجې کې دومره عوام سیخېدله. نو اوس زاید صاحب ستا خبره دغسې شینګیا سته انشاءالله او دغسې ښایسته کلی دی حیدرآباد. بیا په عکسو کې ما لیدلی دي. نو دوستان بیا هم زموږ سره بس وګورئ د خیر د دغه ولاګ تر پایه پورې. لیک روان یو شنې لیک ته سیده کېږو ښه او خپل هم ځان ورته سیده کړی دی نه حیدرآباد حجره ده نږدې انشاءالله هیوادمل صاحب دغه دی. ښه و بس ډېر دې راتاس و. اختر مبارک، خیر خیرات دی دولوغه. نو دغه دې ملګرو راتاس و. ښه د ښایسته غټه ویاله راغلې ده. دا د هلمند د حیدرآباد کلی دی، سنګین ولسوالۍ کې. نو دلې د حسن صاحب خپل پدري ځای دی. نو اوس مو خبرې سره وکړلې، ادرس یې راکړئ، موږ پر دغه ځای درته ولاړ یو. نو اوس په راسې د خیره بارک صاحب څنګه و سفر څنګه و؟ ښایسته سفر خو دا ولدي اوبه ډېر ښایسته مو ولا کندهار کې خو دغسې ویاله نشته نه؟ دا بغرا والو ته وایي ښایسته اوبه ماشاءالله. نو ډېره مننه. نو حسن صاحب تا چا سره خبرې وکړلې؟ د چیش په اړه باندې د لوکیشن په اړه، د ادرس په اړه؟ لوکیشن په اړه باندې د عنایت الله خان سره خبرې وکړلې. اوس به وراسې؟ ښه حتمن راځي وروره، ولې نه راځي؟ ډېره مننه. ستړي شوي خو به نه؟ سفر څنګه و؟ خوب سفر وروره، ښه سفر و. ډېره مننه. زاید صاحب څه احساس کوې د اوبو پر څنګ؟ پکښې دي او دا کراچ پل دی، دا د بغرا وایله ده. ماشاءالله. و او موږ تاسو خو نو چې لو والا را نسي په اصلاح نور اوبه نه لرو، داسې ویاله نه لرو دغسې و کندهار کې. هلته خو نو موږ په اوبو پسې وروځو، همدې ته به ځې، بیا دغسې اطراف ته به راوځې. خو دلته خوند په دې کې دی چې
موږ یو لرې اطرافي سیمې ته راغلي یو، د ښار د بازار لرې دا سنګین ولسوالۍ د کړي سنګین ولسوالۍ د حیدرآباد په نوم یو کلی دی، زموږ دوستان ملګري ته اوسېږي، زموږ کورونه دي. موږ له څه د طبیعت څخه خوند واخلو. ولا ښه خوند او کوي. اوس پسرلي شپې دي. بس دلته خو نو مسله دا ده چې فکر کوم د اوبو څه کمبوتات شته، دې ودې ته به نه ګورو. ساحه زراعتي سیمه ډېره ده خو اکثره وچه ده. نن ځکه بالکل ټولې سیمې نه دي کرل سوي، ناقص پاته دي. یوازې غنم دي، دغه یو کښت زراعتي دی لري، بل داسې خاص شی نه لري. له کوچنۍ والا د دغه چوالې څخه جلا شوې ده. عماد صاحب څه کوې؟ تاسو وروره ښار کې دغسې پر بوخت هوا کې ژوند کړی دی، ښه چې دغسې راوځو اوبه ووینو، ازاده فضا ووینو، بلا مو زړه نه غواړي چې یو ګړی ځنګېرې شو. نو ډېر ښه خوند کوي. چا سره ډېر ښایسته اوبه دي، ښه منظره ده او ښه هوا ده. دا د کلي ژوند جالبه احساس لري وادمان صاحب. بالکل بالکل و یو بلې نړۍ ته بیخي بیایي. واقعا هم دغسې طبیعت دی. ټینګیا ووینه، دا ښایستې اوبه په ووینه، دا طبیعت په ووینه، د طبیعت ښایست په ووینه. ډېره مننه عماد صاحب. نو دوستانو دا داسې ښایسته کلی دی. ښه نو دوی دغه د یارانو عکس ته ولاړ دي. زاهد صاحب څه وایه دغسې اوس دغه لمر هم نه کې سره ولوېدی، نور هم د فضا سره خوندور څه معنا څه وایه؟ د ده خولۍ مازدیګر په خوا ایښې وه، داسې ما پوښتنه مه کړه، دی وایي دا راکړه کې ښودل کېږي. ښه دا د ارداکګر سره باغکي، دا د ګریش ولسوالۍ بلبل سیمه ده. عماد صاحب موږ ته په ادرس غلط کوي نه؟ ودرېږه ته ودرېږه. نه دي غلط کړي دا. راځه چالانه دې کړله، تا دې قرآن وایي په خدای. Head north. ولا دونه بشارت دې څنګه بل شی بشاره کړي وو. نه د کوالیفیکیشن غږ وکړي. دا اسان صاحب دی، زموږ ملګری موږ دلته راوستلي یو. د دې په درې کورونه دلته دي، د ده ورونه دي، خو متاسفانه دی خپل رنګ نه پېژني په رنګ باندې. جالبه دا ده. او دا اول وار دی چې موږ دی راوستلی دی خپل کور ته. ګورو دغه دي راورسېدو د خیر سره، ځای ته مو ځان راورسوئ. حسن صاحب بالاخره راورسېدو. دغه دي دا ملګري عنایت خان دی، د بل ملګری دی. جو په خیر، جو په خیر، جو په خیر. عنایت صاحب خدای راوله. جو په خیر. څنګه یې وروره جوړې سیسټر دې کړی ده؟ په خیر کې څنګه څه وایه؟ ډېر سوکان شوي یاست، ستړي مه سه. خیري صاحب څنګه جوړې کړی ده؟ اوس په خیر دی. ایمان سلامت ساجم. د اختر مبارک سي، اطاعت عبادت قبول شي. مازدیګر دا وخت موږ ته سلا نه وه سلیدلې وه، پرون دا یو مې چې وخت ژوند عجیب شی دی. اوس چرچ مې دی یار ته خور کړ چې ټلیفون باندې عجیبه ښایسته وخت چې معلومېږي. څنګه سوله په خیر راورسېدلې؟ بل خبر دا ده چې نو استراحت مو وکړئ دوستانو. دغه ګاراجونه چې تاسې وینئ دا تقریبا 80 کاله 80 کاله مخکې د اهل الله حسن صاحب پلارجان جوړ کړي وه، چې تر اوسه پورې قایم پاته او بس ماسې دوی ترمیم کړي دي. اولته نو دغسې ښایسته باغچه یې مو راچولې وه، ښه شپشتې وې بستلې، ښه حیوانان هم درلوده. نو ډېر داسې کلیوالي جوړ و، ښه پراخه کوټه او ښه د مېلمنو دپاره یې ښه پټ ځای برابر کړی و. نو د دې هغه عمومي ګاراج هم په اصلاح باندې او د مېلمنو ځای هم و. نو دغسې شینګیا ته وروسته راووتلو. دا چې موږ وختي راورسېدو نو موږ ویل چې باید شاوخوا وګرځېږو تر څو تبدیلاوه هم وسي او تر څنګ یې د دغه کلي هغه ښایست هم ووینو. نو تاسې ملتیا راسره وکړئ دوستانو. روژه ونه خورې؟ حسن صاحب د رسمي د برمې والا پر رقم ورته ولاړ دی. برمې د یو لاسه شه. دوستانو زه به دا د کلي
ماحول در باندې ووینم. د اختر درېیمه د ډېر ښایسته ماحول دی. نو اوس د کوټې څخه راووتو چې موږ داسې په دا شینګیا باندې وګرځېږو. داسې ښایسته واله ده. ملګري دغه ولاړ دي بس د واله پر غاړه باندې. ډېر ښه مجلس مو وکیدلې او ډېره ښه هوا وه. نو حاجي صاحب محترم چې تاسې وینئ په ویډیو کې دا زموږ د ملګري حسن صاحب مشر ورور دی. کور یې ودان. د حاجي صاحب محترم د ټولو ملګرو ډېر مهمان نوازي یې وکړل او زموږ یې ډېر اکرام او عزت وکړي. الله دې خیر ورکړي. دا چې د ماښام د ډوډۍ وخت شو نو د ډوډۍ څخه وروسته نو دا چې سبا چیرې ځو دا په راتلونکي ولاګ کې زموږ سره ننداره کوي.